نارینه بیچاره په یو شرط چې تر اخره به در سره اورئ، نه چا ورته شعر ولیکه، نه چا ورته کتاب ډالۍ کړ، نه چا له زړه نه یاد کړ، نه چا ورته سهار په خیر شپه په خیر میسج ولیږه. سهار وخت لمر ختو سره څوک دفتر ته منډې وهي، څوک چوک ته، څوک په لنکوچ پورې نښتي وي او کار ته ځان رسوي. ږیره او ویښتان یې په سل افغانۍ جوړېږي، نه یې په نوم کومه رخصتي شته، نه یې ورځ وي، نه یې شپه وي. په ځوانۍ کې ګنجی شي، اکثره یې د زړه د حملو له وجې مړه شول. یو نر بیچاره راپورته شي، بل نر ولمانځي چې وطن نه دفاع ته ولاړ شي، ورته سرتیری وایي. پوسته کې د شپې دوی ناست وي، د بلغاریا او ترکیې په اوبو کې دوی غرق شول. په خټو ککړ در په در خټګر دوی وي، لاسونه یې تک تور مستریان دوی وي. کوپیکش، رنګمال، فلسکار، ویرنکار، موچي دا ټول د نارینه و نومونه دي. که پیسې وګټلې ګل محمد خان ورته وایي، که یې ونه ګټلې ګلګای ورته وایي. بیچارهګان په عمومي حمامو کې په بل چا ځان کیسه کوي، کیسه مالان دوی دي. د موټر په هر اډه کې دوی خولې شکولې وي، نارې وهي تورخم تورخم او ځانمرګو بریدونو ته دوی وردانګي. پلچرخي زندان له دوی ډک ده. واده د دواړو وي، خو جنۍ ته څو موټره ګل پوش وي. هلک بیچاره ته یوازې د کورتۍ په جیب کې یوه مساله یې سور ګل ټومبلی وي. ولوه دوی نه لري، ټول مصیبتونه لانجې په نارینه وي. نارینه زنده باد.